که زه تاسو ته ووایم چې زموږ د سیارې تر ټولو لوی جادو ستاسو د پښو لاندې په واشو کې پېښیږي، آیا تاسو به باور کوئ؟ تصور کوئ چې یو داسې ماشین شتون لري چې د لمر له رڼا څخه انرژي اخلي او هوا په خواړو بدلوي. دا یوازې بیولوژي نه ده، دا د کائناتو تر ټولو لویه کیمیاوي معجزه ده. خو دا هر څه څنګه پیل کیږي؟ راځئ چې د فوتوسنتیز په دې نړۍ ته ننوځو. د دې پروسې لپاره بوټي 3 شیانو ته اړتیا لري: لمر، اوبه او کاربن ډای اکساید. اوبه د ریښو له لارې راځي او کاربن ډای اکساید د پانو د کوچینو سورې یا سټوماټا له لارې ننوځي. مګر دلته یو حیرانونکی حقیقت شتون لري. کله دې څخه یو هم ورکوي، د ژوند دا فابریکه په ټپه درېږي. څه پیښیږي کله چې دا درې واړه سره یو ځای شي؟ د پانې په هر حجرې کې د کلوروپلاست په نوم کوچني کارخانې شتون لري. دا هغه ځای دی چې اصلي جادو پیښیږي. په دې کارخانه کې د کلوروفیل په نوم یو شنه رنګ شتون لري چې د لمر وړانګې د جال په شیر نیسي. مګر ولې بوټي یوازې شنه ښکاري؟ دا ځکه چې کلوروفیل شنه رڼا نه جذبوي، بلکې هغه بیرته انعکاس کوي. اوس راځئ د دې کیمیاوي فورمول وګورو. دا هغه معادله ده چې نړۍ چلوي. 6 مالیکولونه کاربن ډای اکساید او 6 مالیکولونه اوبه د لمر په رڼا کې یو ځای کیږي ترڅو یو مالیکول ګلوکوز او 6 مالیکولونه اکسیجن تولید کړي. ګلوکوز د نبات خواړه دی، مګر اکسیجن زموږ لپاره یو فریتي ډالۍ ده. مګر آیا تاسو پوهیږئ چې دا پروسه په 2 پړاوونو ویشل شوې ده؟ لومړی پړاو د رڼا مرحله په نوم یادېږي. دا د کلوروپلاست په تیلیکوایډز کې پیښیږي. دلته د لمر انرژي د اوبو مالیکولانې ماتوي. کله چې اوبه ماتې شي، اکسیجن خوشې کیږي. دا هماغه اکسیجن دی چې موږ یې تنفس کوو. مګر انرژي چیرته ځي؟ هغه په کوچنیو بیټریو کې ذخیره کیږي چې ATP ورته ویل کیږي. مګر کیسه دلته ختمه نه ده. دوهم پړاو ته کلوان سایکل وایي. دا مرحله رڼا ته اړتیا نه لري، نو ځینې وختونه ورته تور پړاو هم ویل کیږي. دلته هغه ATP انرژي چې مخکې جوړه شوه وه کارول کیږي ترڅو کاربن ډای اکساید په ګلوکوز بدل کړي. دا د یوې دایرې په شیر دی چې په دوامداره توګه حرکت کوي. مګر ولې ګلوکوز دومره مهم دی؟ ځکه چې دا د نبات بدن جوړوي. آیا تاسو کله فکر کړی چې هغه اکسیجن چې تاسو یې اوس تنفس کړی له کومه راغلی؟ دا د فوتوسنتز په پروسه کې د اوبو د ماتېدو پایله ده. بوټي اکسیجن ته اړتیا نه لري، نو دوی د فضا ته خوشې کوي. دا د نړۍ تر ټولو لوی د راکړې ورکړې سیستم دی. موږ کاربن ډای اکساید ورکوو او دوی موږ ته ژوند راکوي. مګر که دا توازن خراب شي، نو څه به وشي؟